علیکم درنو دوستانو. پیوټ ټیبل موږ ولوستو. استادو پیوټ چارت ولو. پیوټ چارت څه شی دی؟ دا هم د مایکروسافټ اکسل د چارتونو د نوع څخه یوه نوعه ده چې د معلوماتو د ښودلو لپاره کارول کیږي، او دغه چارت د پیوټ ټیبل سره مستقیما اړیکه لري چې همدې پیوټ ټیبل د معلوماتو له مخې موږ ته معلومات د دیاګرام په شکل وړاندې کوي یا چارت په شکل. کله چې موږ په پیوټ ټیبل کې تغیرات یا بدلون راولو نو په اتومات ډول په چارت کې هم تغیرات راځي. دغه یو نمونه ده دوستانو. راځي اوس همدغه په عمل ډول اکسل شیټ کې ګورو. خپله ما پخوانی پیوټ ټیبل ته راځو دوستانو. پیوټ ټیبل باندې کلیک کوو، دغه د پیوټ چارت راخلاصېږي. پیوټ چارت باندې کلیک کوو، اتومات هماغه پخوانی لکه هغه موږ چې ساده چارتونه وو هماغه ډول دي دوستانو. لاین چارت پکې شته، پای شته، بار شته، ایریا شته، هر یو پکې شته دوستانو. په کالم چارت کې چې هر یو تاسو انتخابوئ، تاسو یې انتخاب کړئ او اوکې کړئ. اوکې نه وروسته اتومات ډول همدغه پیوټ ټیبل پیوټ چارت باندې تبدیل شو. ګوره همدغه د ښځینه چې کوم کامیاب دي ناکام دي او مجموعه څومره دا ټول موږ تاسو ته ښیي. همدارنګه کامیاب او ناکام او نتیجه او هر څه ټول تاسو کتلی شئ دوستانو. دلته تاسو فلټر هم کولی شئ، زه فقط نارینه یا ښځینه ګورم. اوس دوستانو فقط نارینه وښودو، زه غواړم چې ښځینه فقط د ښځینه چارت وګورم. تاسو کولی شئ فقط د ښځینه چارت وګورئ. دی ناکام دي، دی د کامیاب دي، دغه شین رنګ کامیاب دي، دغه دنګې د ناکام دي دوستانو. نتیجه یې دلته موږ تاسو ښودل شوې ده. همدا ډول موږ تاسو کولی شو چې فر مثال دواړه معلومات دلته وګورو. یا دلته فر مثال موږ یو څه تغیرات راولو. عمر هم دلته فر مثال په قیمت کې اچوو. اتومات همدغه پیوټ ټیبل د پیوټ چارت د پیوټ ټیبل سره په اړیکه کې د عمر هم دلته اتومات ډول راغی دوستانو. یعنې دغه د پیوټ چارت استعمال د څنګه استعمالیږي، څنګه نه استعمالیږي دوستانو، او څنګه موږ دغه مستقیما د پیوټ ټیبل سره اړیکه لري. تاسو هم کولی شئ دلته فر مثال د دې په ډیزاینینګ کې نور دغه کې تغیرات راولئ، یا فر مثال شیپ فل کې مکمل دوستانو تاسو کولی شئ په دې کې خپل خوښه باندې تغیرات راولئ او څرنګه بدلون راولئ. دغه د پیوټ چارت دوستانو. سلام علیکم.